د ټیمپینې د منفي خبرو په ځواب کې اصغر افغان عکس العمل څرګند کړ چې ملګرو د څه ویلي دي او څه وړاندیز یې ورته کړی دی او کومې نیوکې کړي دي په همدغه ویډیو کې راسره لیدلی اورېدلی شئ. د اسټرالیا کرکټ ملي لوبډلې مشر ټیمپینې په اوسني وخت کې د افغانستان کرکټ په اړه منفي خبرو ته زور ورکړی چې د ډېرو افغانانو ترڅنګ د ملي لوبډلو ځینو لوبغاړو غوسه هم راپارولې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني مشر اصغر افغان یو له هغو افغان ملي لوبغاړو څخه دی چې د ټیمپینې د منفي بیانونو په ځواب کې خپل غبرګون ښکاره کړ. نوموړی وایي ټیمپینې باید پوه شي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې نړیوال کرکټ کې تر دې ځای را رسېدلې په خپل زحمت او خوری را رسېدلې ده. نوموړي ویلي کرکټران باید د سیاست جلا اوسي او د افغانستان کرکټ په اړه د تضادو څرګندونو څخه ډډه وکړي. د لیکلي دي ګرانه ټیمپینې، افغانستان کرکټ ملي لوبډله حق لري چې نه یوازې په دې نړیوال جام کې لوبې وکړي بلکې د ICC په ټولو ټورنمنټونو کې د قوانینو له مخې لوبې وکړي. زه ډاډه یم چې زموږ زړور او ملي اتلان به په دې سیالیو کې ټولو نړیوالو ته خپل استعداد او وړتیا وښیي. د یو لوبغاړي او مسلکي کرکټر په توګه تاسو پوهیږئ چې دغه لیوال کرکټ ته رسیدل سخته خواري او زحمت غواړي. افغانستان په ډیرو کمو امکاناتو او له صفر څخه تر دې ځایه را رسېدلی چې نن د 10 ټاپ لوبډلو سره په قوت جذبي او اوږه په اوږه جنګیږي. نو تاسو باید د افغانستان کرکټ په اړه له ناوړه توب او تېرې کوونکو څرګندونو څخه چې د افغانستان کرکټ په زیان دي ډډه وکړئ. کرکټ اوس په افغانستان کې لومړی نمبر سپورت دی او تقریبا 13 میلیون افغانان یې تعقیبوي. د افغانستان د کرکټ په اړه ستاسو منفي او تضاد څرګندونې دا ښایي چې تاسو د افغانستان د حالت په اړه ناخبره یاست. موږ ټولې دغه لاسته راوړنې په تېر یوه لسیزه کې په خپل زحمت ترلاسه کړي دي. سپورت باید له سیاست څخه جلا وي. باید یاد کړو چې د اصغر افغان وروسته د افغانستان کرکټ پخواني لوبغاړي حمید حسن هم د ټیمپینې په ځواب کې څه لیکلي دي.